محترم حیات الله ورور پوښتنه کوي که د یو چا څخه د ماپښین لمونځ قضا سي په قضایي لمانځه کې به یوازې فرض راګرځوي او که سنت هم. بسم الله الرحمن الرحیم حامدا مصلیا. قضا ستا دا معنا ده چې مازدیګر ته واوړي، که دا معنا ده چې تر وخت تېر شي، که دا معنا وي چې د ماپښین جمعه چې تېر شو دی پاتې شو سنت په تر هغه وخته کې چې د مازدیګر نه ځاته کم استثاني وو لا هم په دغه ورځ چې دی د ماپښین لمونځ کوي لا به سنت کوي. او که سم د مازدیګر ته واوښتي د سنتو قضا صرف د ماپښین په لمانځه کې د سنتو څلور رکعاتو که پاتې شي د ماپښین تر لمانځه و تر 2 رکعات سنتو وروسته قضا د رسول الله څخه ثابته ده. د دغه سماسه وه د جمعې هم دغه د جمعې پر دې قیاس ده. د دې سماسه وه نور بالکل د یو لمانځه سنت د دغه لمانځه در وخت اخواته نشته. دغه د ماپښین څلور پاتې شي، 2 د وروسته پاتې شي، 6 سره پاتې شي، په مازدیګر کې راګرځي بیا نشته. یو د سهار لم په حدیث کې راځي که څه هم زموږ د مذهب د طرفینو فتوا یوې خواته د محمد صاحب قول بلې خواته خو راجح کول دا دی چې د سهار سنت پاتې شي هغه فرض نشي ورسره پاته په ساش کې راګرځي. دغه مسله د خلکو څخه پاته ده، دا په ساش کې بیا یوازې کوي هغه شته په حدیث کې راځي. او که فرض مو سره پات شو دواړه د خود په چا کې کوي په ساش کې. او که فرض نه وه فرض پاته وه په ساش کې نه راوګرځول ماپښین ته راغله بیا سنت په اتفاق نشته. بیا سنت په اتفاق ګوره یو هغه د سهار استثنا شوه، یو د ماپښین چې دستي په دغه وخت کې پاتې شي د اول 4 رکعات تر فرضو یې راړایسته، یو د سهار چې په ساش کې هم کېږي د فرضو په تب هم کېږي د فرضو بیا تب هم کېږي په ماپښین کې نه کېږي. نور یو ځای سنتو نشته هغه قضا. دا یوازې ما درته وویل چې دا د دغه خصوصیت دی. دا 513 صفحه د شامله دي مختار جلد اول. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب، په دې هیله چې محترم حیات الله ورور ته به د پوښتنې ځواب رسېدلی وي. راځو د بل اورېدونکي پوښتنې ته. محترم شیر آغا ورور پوښتنه کوي که یو انسان پر اودس مات کښېني او د بولو څخه وروسته د دغه انسان د فرج څخه سپینې اوبه ولاړې ځي، آیا په دغه اوبو سره غسل واجبېږي که نه واجبېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا مصلیا. محترمه د اکثره خلک ودي او منینه سره پیژني. اول خو د بول وروسته چې وځي دا ودي دي خټه دي هغه داسې وي دغسې ووځي دا ودي دي دا سره منینه دي. دوهم که مني وه غټه قاعده که مني ووځي هغه ذکر پورته وي بس دغه ځای کې غسل شته. او که ذکر پورته نه و مني ووتل که هر څونه سم یې کینې مني ووځي غسل نشته. که هغه وخت سړی یو دروند شی پورته کړي، که هغه وخت د لوړو سره اشاوه شي، که هغه وخت دغسې د بولو سره وي، که هغه وخت دغسې یو سړی بې بولو دغسې مني ووځي. په دې ټولو صورتو کې چې ذکر پورته نه وي هغه څوک نشته، هغه غسل نشته. دا داسې ښکاره خبر د ذکر پورته کول دا ورته شرط دی. هغه 113 صفحه شامله دي مختار جلد اول. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم